تیر جمعه د نبی علیہ السلام مبارک د یو عظیم غزا او جهاد د احد متعلق مو تقریبا خبره شروع کړې وه. د احد جنگ د نبی علیہ السلام په غزوات او جهادونو کې یو ډیر لوی عظیم الشان معرکه وه او د نبی علیہ السلام مبارک ډیر مضبوط کلک مرګري په دې جنگ کې شهیدان شوي دي او خود د نبی علیہ السلام مبارک وجود پکې زخمی شوی دی. ما تیر جمعه چې حضرت حمزه رضی الله عنه غوندې جلیل القدر صحابي چې د نبی علیہ السلام مبارک تر دی او ډیر بهادر او زړور انسان هم په دې جنگ کې شهید شو او بیا کافرو داغه مسله کړې وه. مسله دې ته وایي چې پوزه او شونډې غوږونه دا واړه روزې دا اندامونه یې پرې کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله لاشونه وکتل او د خپل تره لاش یې وکت نو ډېر خفه شو. وایي چې ما خدا حکم نه دی کړی خپلو ملګرو ته چې د کافر او د دشمن سره به داسې کوئ، دی ولې ظلم وکړو. او وی که د ده تر به زه ښه مضبوط بدل اخلم او زه به د ده په بدل کې د کافرو د اویو کسانو مسلکو، دا ولې دوی ظلم وکړو. فوراً قرآن حکیم کې الله پاک آیات نازل کړ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. پام کوه داسې به نه کې چا لکه سزا ورکې نو چې څومره یې درکړې د هغه مره به ورکې، د دې نه زیاته به نه ورکې. نبی علیہ السلام فوراً د خپل قول نه رجوع کړه او صحابو ته حکم وکړ چې که کافرو هر څه کړي دي خو که تاسو څوک کافر ګیر کو غټ دشمن می مسله به نه کوئ. پوزه یا غوږونه یا شونډې به چېرته هم د یو دشمن کافر نه پرې کوئ. اگر که موږ سره یې وکړل دوی پیښو الله پوه شو. نبی علیہ السلام مبارک خپل تره سید الشهدا لقب ورکړ. وی زما دا تره به په جنت کې د ټولو شهیدانو سرداري. اوس هم حضرت حمزه رضی الله عنه ته خلق سید الشهدا وی او بیا وفرمایل وی زړه مې غواړي چې زه دې همدقسې پرېږدم او دا مارغان او حیوانات راشي او د دا غوښې وخوري. خو بیا به دا خلک خپل مړي نه ښخوي، بل زما ترور صفیه به ډېره دړمنه شي. ګنې زما دا زړه دی چې د ده غوښې د قیامت په ورځ د مارغانو د حیوانانو د خېټو نه راوچتې شي او دې ته الله جمدي کړي. خو بیا به خلک خپلو مړو سره دا چل کوي شهیدانو سره، نو ځکه یې ښخو. او ما تېره جمعه ویلي چې هغه کس چا چې حضرت حمزه رضی الله عنه شهید کړی وحشي هغه بیا الله مسلمان کړ. نبی علیہ السلام لراغې وی زه مسلمانېږم. دا ولې یو استازی راولېږو نبی علیہ السلام ته چا ووایي چې صاحب هغه وحشي مسلمانېږي ډېره ښه ده. دی راغی وی زه زړه مې کېږي اسلام ته مسلمانېدل غواړم. نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي وی تا حمزه وجلی دی؟ عجیبه تپوس دی کوي حمزه تا وجلی دی؟ دی ورته داسې نه وایي چې نه، بیا خو دروغو کې راځي. داسې هم نه وایي چې او ځکه دا خو هم یو ډاډه خبره ده. وی ای د الله رسوله وی هغې الله له ثنا ده او صفت دی او حمد دی چې زما په لاس باندې الله پاک حمزه جنت ته ورسو، ډېر لوی مقام یې وله ورکو او زه الله د هغه په لاس رسوا نه کړم. ما چې مړ خو جنت ته لاړ الله عزت ورکو، خو که زه یې وجلی وي نو هغه وخت کې زه کافر وم، زه به رسوا شوی وم. نو زه الله د رسوایۍ نه د هغه په لاس بچ کړم او زما په لاس هغه له الله ډېر لوی عزت ورکو. وی توبه دې قبوله ده، زما دا دومره لویه ګناه به الله معاف کړي. وی الاسلام یهدم ما کان قبله، چې ایمان دې راوړه دې نه مخکې ګناهونه دې ټول معاف. ګوره څه عجیبه نظام دی، څومره لوی جرم وی هر څه دې معاف. خو یاره یو کار به کې ته ما سره دلته یو ځای مه اوسېږه چې ته جهاد ته لاړ شه، داسې به وکړې شې. وی او ځکه چې تا ته ګورم د هغه خپل تر هغه پرې کړې پوزه او سترګې او شونډې او
هر سره ترا یادېږي. وی صاحب اجازت راکول لاړ جهاد لا. او دې په خپله وی بخاري شریف کې حدیث دی چې یو ځل د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې د مسیلمة الکذاب سره جنگ شروع شو. مسیلمة الکذاب د پیغمبرۍ دعوه کړې وه، هغه سره جنگ شروع شو. وی ما وی چې د حمزه بدل به خلاصو، دې به وجنم، که دې مې مړ که نو بس زه به د حمزه بدل به ما خلاص کړي. وی اقا نیزهګۍ را سره وه چې په کومه نیزه مې حضرت حمزه ویشتی و. وی دا مسیلمة الکذاب ته پټ اوړېدم روړېدم، وی دی د یو دیوال شاته ولاړو او یو سوري کې ما صحیح که چې دی دقلته ولاړ دی. وی هغه نیزهګۍ مې ورخطا کړه، وی رسا په دا نامو لګېده او نیزه تې پورې را پورې ووتله. وی ما چې مړ به یې که نه؟ وی بره یو وینځه په چت وخته او هغې اعلان وکړ چې زمونږ بادشاه مسیلمة الکذاب چې دی هغه مړ شو او هغه تور مړی یې ویشتی دی. ما وی ویشتی و. وی ما چې زه شکر دی الحمدلله القیامت پر ورځ که الله تپوس کوي چې حمزه دې شهید کړی دی، نه به کوي خو کوې که ویم چې الله بدل مې خلاص کړی دی. د نبي علیه السلام ترو ټیک ته چې ما شهید که، خو د هغه غټ دشمن څوک چې د پیغمبرۍ دعوه وکړي دا د نبي هم غټ دشمن دی، د هغه غټ دشمن مسیلمه مې په هغه نیزه مردار کړی دی، بدل مې خلاص دی. او هغه هنده چې کومه د ابو سفیان بیبي وه او د عتبه لور وه، یو سردار لور ده او د بل سردار بیبي ده، هغه د حمزه رضی الله عنه شونډې، پوزه، غوږونه او دا اندامونه او دی وله په امیل کې واچول، په تار کې، او په غاړه کې به یې غمیل ګرځو، او زړې وله اوشله او سینې وله اوشلوله، د هغه په زړه باندې چکونه لګولو، او اینې ترې ایستې وه د هغې په اینې هم چکونه لګولو، او تیرول یې خو تیر نه شو، واپس یې راوغورځول. دومره سخته دشمني. لیکن نبی علیہ السلام چې کله مکه مکرمه فتح کړه، هندې وی چې زه مسلمانېږم، خو ما خو ډېر لوی جرم کړی، ما خو د نبی علیہ السلام په تر لوبې کړي، سینه شلول، په اینه چکونه لګول، په زړه چکونه لګول، د هغه اندامونه په غاړه کې میل کول. زما توبه به قبوله شي که به نه شي. نو نورې ښځې وې هغوی هم اسلام راوړه، دام ورسره شوه، نو دې ځان پټ کړ، په ځان یې غټ څادر واچو چې ما نبي علیه السلام ونه پېژني. ځکه په تیر کې مې ورسره چېرته بیعت وکړو، مسلمانه شومه، نو ګنې مخامخ مې یقین نه راځي. خو دا مشره ښځه وه، د سردار لور وه، د بل سردار ښځه ده، نو هغه نورو ښځو ورته وی چې ته به زمونږ خبرې کې. وی ډېره ښه ده. یو کور ته نبي علیه السلام ته ویلی شو چې دا ښځې راغونډې شوي دي، کافرې دي، مسلمانېږي، ته راشه تا سره بیعت کوي. خو نبي علیه السلام عایشه فرمایي چې د لاس بیعت یې چا سره هم نه دی کړی، په ژبه به یې خبر، ښځو سره یې لاس نه دی جنګولی، په ژبه به، یعنې ښځو سره یې د لاس بیعت نه دی کړی، سرو سره به یې کو، ښځو سره به په ژبه بیعت کو. چې راغې هغه کور ته، د دنیا ښځې ناستې وې، وایي ما سره به یوه ښځه خبرې کوي. حضور پاک مبارک وفرمایل د هندې خو ځان پټ کړی دی چې که ځان ښکاره کړم هسې نه ماته و چې ستا توبه کوم ځای قبلېږي، دا چې په تیر کې به چېرته بیعت وکړو بیا به سره ګورو. نو هندې ځان مکمل پټ کړی و، انغښتې و، دا ډېره درانه ښځه و، مضبوطه پهلوانه. وی زه به صاحب د دې ټولو ښځو طرف نه خبرې وکړم. وی کوه. نبي علیه السلام مبارک ورته فرمایي وي ایمان ته مو زړه کېږي؟ وی او. ټولې ښځې وی او. یو څو شرطونه دي منئ؟ وی صاحب وایه. وی ښه بت پرستي به نن نفس نه کوئ، یو الله به منئ، د بتان عبادت به نه کوئ. هنده ورته وی وی بالکل دا شرط منظور، اوسه پورې م د دې تیږو ګټو سجدې وکړئ نو موږ له څه خیر راکړه، دا منظور. وی دویم شرط دا دی چې بدعملي به نه کوئ. جاهلیت ښځو کې دا یو رواج و، بدعملي به نه کوئ. دا ورته څه وی؟ وی صاحب د شریف کورنۍ لور خور بدعملی نه کوي. ور یو جواب غوندې م ورکړه، ځکه سردار لور ده، سردار ښځه ده، د شیبر ویره ده، د عتبه لور ده، د ابو سفیان رضی الله عنه بیبي ده. نبی السلام مبارک ورته فرمایي اولاد به نه وجنئ، دا بل شرط، ښځې به لوڼه جمدی ښخولې. وی اولاد مونږ نه وجنو، مونږ ماشومان لوی کړل، نو تا راله په مختلفو جنګونو کې مړه کړل. نبی علیہ السلام فرمایي چې عجیبه ښځه ده، هم بیعت کوي، مسلمانېږي، هم مخامخ جوابونه را کوي، دا لا څوک ښځه ده؟ حضور پاک مبارک چپ شو. وی ښه بل شرط دا چې غلا به نه کوئ. دا ښځې کله کله غلا هم کوي،
خاون نه دانې پټې کړي، غنم جوار ته پټ کړي، ګوړه ته پټه کړي، هغې باندې چې ته جمع کوي چې ته توره چرګه تاویزګر پسې ګرځوي او کله تور چیلې ورپسې ګرځوي. ښه خبره نه ده. که خاوند دی غصناک دی، خفه کېږي، شومپړق دی، بخیل دی، او دا ښځه د خاوند نه په پټه سجدانې او څه شی بازار ته ولیږي او هم د خاوند بچو له خپلو بچو له پې څه د رزق بندوبست کوي، دا بیا خیر دی. لیکن بې ځایه د خاوند د اجازت نه بغیر به قطعا ښځه د خاوند په مال کې ظلم او زیاتې به نه کوي، اغلا به نه کوي. اوس دې خو ځان پټ کړی، ځان نه ښیي، خو دې وخت کې سوچ یې نو، خبر دې له خولې نه ووته. وی صاحب زما خاوند ابو سفیان له غوندې بخیل دی، خاوند نوم ته د خولې نه ووت، بې سوچه هله غوندې بخیل دی. نو که زه د هغه نه څه شی پټوم او هم د هغه په بچو یې لګومه، نو دام غلا ده؟ وی نه دا خو غلا نه ده، دا خیر دی. ښه انت هند بنت عتبه، تر ابو سفیان ښځې د هندې څه د عتبه لور. بس دا پره پیدو شو چې دا څو شو، ما خو ځان پټاو، څادر مې اغوستی دی، دا خو مې د خاوند نوم د خولې نه ووته. نبي علیه السلام وپېژندم چې ته هنده د عتبه لورې. بس په ژړا شو. د الله رسول بالکل د هند دی، ما ځان پټ کړی دی، ما هغه جرم کړی دی چې په مخ د ځمکه دومره جرم او زیاتې به هېچا هم نه کړی. حضرت حمزه سره ځکه دشمن مړ کا، لیکن دا دومره جرم کول لکه چې د هغه اینا او د هغه زړه دا ما روغ کړو، چکونه مې لګولي دي، ټوپونه مې پې والي دي، بیا مې د هغه اندامونه په غاړه کې میل کړي، ګډا شوی یم پکې، د خوشحالۍ نه. ډېر لوی جرم مې کړی صاحب، ما ځان پټ کړی که په تېر کې چې ته د مسلمانه شم. مسلمانېږي؟ وی او هېڅ فکر مه کوه، الاسلام یهدم ما کان قبله. څه ګناه چې دی د اسلام د راوړو نه مخکې کړې ده، ټوله درته معاف. ګوره اسلام دې ته وایو. مونږ خلکو نه چې چا نه غلطي وشي او چا له لاړ شو چې مونږ معاف کړو، نه معاف کوي. جرګې والا بوزه نه معاف کوي. ته د خدای نه لوی څه، الله جرم معاف کوي، ته نه معاف کوي. ته د رسول الله مبارک نه لوی شخصیت یې، د تره جرم معاف کوي، ته ولې نه معاف کوي؟ هغه انتهایی سنگین ظلم معاف کوي چې په مخ د ځمکه په کائناتو کې دومره ظلم نه دی شوی، ته ولې نه معاف کوي؟ مونږ ځان لوی حسابو، د خدای نه ځان لوی حسابو، د رسول الله نه ځان لوی حسابو. او صاحب دې زمانه کې چې د جرګه بیا چاله بوتله، دې ده چې د هغې عزت جوړ شي، صاحب اسمان ته وخېږي. یاد ساتئ، معافي د نه سړي وغوښته، تم چې او ذات ته ودرېږي معافي به ترې غواړي. تا ته یو سړي ما وبخه، زه بس ما بخلی. خدای دې همداسې ظلم نه کوي چې بس ظلم دې کوي او بخښنه دې غواړي، بیا دې ظلم کوي او بخښنه دې غواړي. دا جرم دې دا ظالم هم نه کوي. جرګه دله راله، بس منه جرګه. دو جرګتیان دي، یو ورسره الله دی، د الله جرګه ومنه. نبی علیہ السلام مبارک ورته وفرمایل بالکل توبه دې قبوله ده. دا د حضور پاک مبارک بهترین اخلاق. هغه هند راله، الله مسلمان کړه. هغه ابو سفیان رضی الله عنه چې په احد کې د کافرو سردارو، په غزوه احزاب خندق کې د کافرو سردارو، رب العالمین مسلمان کړه. هغه خالد ابن ولید چې د چا د برکت نه د دنیا مسلمانان شهیدان شو، راوس الله مسلمان کړه. هغه عکرمه د ابو جهل زوی چې په احد کې پیش شو، رب العالمین مسلمان کړه. حضور پاک مبارک خیرې ورته کولې، وی نه ګورې الله ورته نه به کې خیرې دې خلکو ته، لیس لک من الامر شیء، خیرې ورته ونه کې. الله ته پته و چې خیرې مه کوه، خیر دی، ناپوهه دي، جاهلان دي او دا کافر دي، الله به هم دا مسلمانان نه وي. خدای پاک ما غاټ کټ لوی لوی سرداران راوستل، وحشي او هنده، دا ټول پروردګار په اسلام کې وردن نه کړل. نو حضرت حمزه رضی الله عنه قبر اوس هم د احد میدان کې دی، سید الشهدا. یو ماشوم بچی و ته چې ودرېدم، ما ملګرو ته قبرونه خوله، ماشوم دا خیال و چې ګنې دته نه دي معلوم، رکوټې بچی و، هغه دا خلکو ته قبرونه ښیي، نو دا خلک اجان ولا ریال ورکړي، داسې رکوټې بچی و. عربی کې ما ته وي دې خوا راشوې، هذا سید الشهدا حمزه رضی الله عنه. هغه زما ملګري ته بچی ته مونږ ته دې ښیي، وایي نه ته پرېږده خیر دی، بچی یې بل هم راته ښایه. بیا مې یو 2-3 ریاله ورکړل. سید الشهدا، ما باندې هغه لفظ ډېر ښه ولګېد، دا ماشوم بچي هغه، هذا سید الشهدا حمزه رضی الله عنه، د شهداو سردار حضرت حمزه رضی الله عنه.
بل پکې یو ډېر لوی صحابي شهید شو. تاسو په دې نعتونو کې نوم اخلی حضرت حنظله رضی الله عنه پکې شهید شو. او دې واده شوی دی او پته ورته نه لګي د احد د معرکې دغې وخت سره راغی بیبي سره په لویه بیودسۍ کې پروت دی. پته ولګېدله څه چل دی؟ مدینه منوره خوشې خوشې ده. وی تا ته پته نه لګي؟ وی نه. وی نبي علیه السلام تللی دی که نه کافر راغلی دی احد خوا کې پراته دي جګ ښه هر څه یې پرېښودل غری وه. هماغه بیودسۍ دوران کې لویه بیودسۍ دوران کې ورغی. ښځه یې وایي ما خوب ولید د شپې داسې خوب مې ولیده چې د جنت دا حنظله چې دی رضی الله عنه دی اوچت شو د اسمان دروازه کولو شو دی پکې بره لاړ. د اسمان دروازه کولو شو دی پکې بره لاړ ورننوت پکې. وایي بس زه پوه شوم چې د روح نن د اسمان د دروازې نه پورته جنت ته روان دی. چې د کوره ووته نو د دروازه کې ووته مو داسې شاته مې ورته نیغ نیغ کتل. ګوره ډېر ګران کار دی. او ما ول آواز ورکړه چې سړیا لاړې وې چې یو لاړم دوا را پسې کا ورلم د نبي علیه السلام خواله ابه د تورو په منځ کې ولاړي زه به دلته تا سره ملاستی یم په دې کور کې به زه ملاستی یم. سلام. ای ما ورته هغې پورې کتل چې تر څو په لاره کې دی زما د سترګو نه پناه شوی نو. ځکه ما خو د شپې خوب لیده زه خو پوه وم چې د اخري جدایي د زما نه لاړ. ورتلو سره نبي علیه السلام له ورغی او تېره جمعه مې ویلي چې یو سړی ابو عامر فاسق یادم نه که نه چې د دې مدینې سړی منورې او تللی و مکې ته د مکې خلک یې راغوښتي وو. ما ویلو چې راغې او خلکو ته یې وی چې دا زما قوم دی چې زه ور مخامخ شم دا به ټول د نبي علیه السلام نه خواشي. دا د حضرت حنظله رضی الله عنه پلار یې هلته کافرو سره ولاړ دی. کافر یې روستي دي د نبي علیه السلام د حملې دپاره او زوی دومره قربان د الله رسوله وی زما پلار چې د ابو عامر راغلی د کافرو کې ما ته حکم وکړه چې دا خپل پلار مړ کړم بیا چېرڅه کېږي ستا د خوشحالولو د الله د رضا دپاره زړه مې غواړي چې دا خپل پلار مړ کړم. نبي علیه السلام مبارک ورته وفل نه حنظله که دا پلار مخې له درغې نو بیا به یې نه وجنې ابه نور مسلمانان وجنې ته به ورته غږ نه کوې. ګوره عجیبه نظام دی که نه پلار ته به ګوتې نه وړئ. دا حکم و بالکل د نبي علیه السلام که چرته د یو مسلمان پلار په کافرو کې دی زوی په کافرو کې دی دله مخ په مخ ورغې په دې به لاسونه نه پورته کوئ پینه نه به ورځئ پلار له به نه ورځئ ورغې لکه د ځوان مردی په شان او ښه وي چې هغه ته به نه پرېږدې نو بیا خو د مسلمان د کافرو دا چې کوم د ټولو نه لوی مشر دی ابو سفیان په ده ورلم لیکن اخو الله ته نه وه منظوره که نه همدغه ابو سفیان وروسته مسلمانېږي خو چې تور یې اوچته کړه ورشغ والې نو د شاته نه یو بل کافر دی په سر په توره ولاندې را پرېوت شهید شو. چې شهید شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چا ووی وی صاحب هغه حنظله رضی الله عنه خو هغه د شهید شو تا د پلار د مرګ ډمنې کې په ابو سفیان رضی الله عنه ورغې خو شاته نه بل کافر و شهید شو. حضور پاک مبارک وفرمایل هغه ته پته نه وه ګورې دی چې دی په لویه بیودسۍ کې دی هغه ته پته نه وه. وی هلکه ما خو یو شی ولیده وی اوریاز راښکته شوه او د اوریاز نه د سپینو زرو په کاسو کې باران وشو په سپینو زرو په لوښو کې د اوریاز نه باران وشو او فرشتې لګیا دي د هغه سپینو زرو د لوښو په اوبو باندې د حنظله له غسل ورکوي. وګورئ تپوس وکړئ څه چل شته نورو صحابو ته غسل نه ملاویږي ته غسل ملاویږي او د اوریاز نه باران کېږي د سپینو زرو په کاسو کې کېږي او فرشتې لګیا دي غسل ورکوي. هله معلومات واخلئ چې تپوس یې وکړه نو ښځې وې چې دی په لویه بیودسۍ کې و دومره انتظار ما ورته چې سړیه ولامبه نو بیا لاړ شوې نه لامبم ځان مخکې رسوم حضور پاک به د تورو پلقار کې ولاړي زه به دلته کې تا سره مې دې ته بادري و. نبي علیه السلام مبارک وفرمایل غسیل الملائکه دا هغه لقب دی فرشتو لمبولی دی حالانکه د شهید متعلق دا حکم غسل نشته لویه بیودسۍ کې رب العالمین جنت نه ولا فرشتې رالیږي د سپینو زرو په کاسو کې ورته هغه فرشتې غسل ورکوي. یو بل صحابي دی حضرت خسیمه رضی الله عنه حضرت خسیمه رضی الله عنه بوډا دی سپین ګیری ګوره دی د دې شهادت ته تمنا راته کوي. زوی حضرت سعد په بدر کې شهید شوی زه یا الله کله به د جهاد موقع راشي
که ماتم چې ته خدای شهادت راکړه. نبی علیہ السلام له راغی وی د الله رسوله ما بیګا یو خوب ولید. څه خوب دی ولید؟ وی ما خپل زوی په خوب کې ولید سعد. ډېر خشته مزېدار باغ دی، پکې میوې دي او پکې چینی دي او زما دا زوی پکې روان دی وګرځي پکې. مې چې بچې څنګه؟ وی بابا ډېر زیات خوشحاله یم. بابا راځې نه؟ ما له راځه. وی مې چې بچې دا خو ډېر خشته علاقه ده او ډېر خشته ښکلي باغونه دي. وی دا جنت دی او بابا درته سوال کوم چې مهرباني وکړه ما د جنت ته راشه. نو زر نبی علیہ السلام ته کېناست. وی دغسې مې زوی لیدلی ما ته سوال وکړه چې ما د الله شهادت راکړي. د الله نه راله سوال وکړه چې ما د الله شهادت راکړي. وی ډېره ښه د لاس یې پورته کړم. یا الله د حضرت حسیمه رضی الله عنه له شهادت ورکړي. ورغې خو په ځوان مردی باندې جنګ وکړو په آخر کې شهید شو. تمنا به کوله صحابو د شهادت. حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي زما پلارو حضرت عبدالله رضی الله عنه وی چې لاړو د نبی علیہ السلام په خوا کې ولاړ دی او شهید شو. خو د شپې نه ما ته وی چې بچې ما خوب داسې لیدلی چې زه نه پاتې کېږم، جمدی واپس نه راځم، په ما قرضونه دي. نو ته مهرباني وکړه چې بل هېڅ کار مو کې خو چې زما د مرګ نه پس ګورې زما قرض زما په غاړه پاتې نه شي په هره طریقه چې دره لخلا. ډېره ښه ده بابا. د شپې نه صحابه په تمه وو چې زه به مرم او شهید کېږم. دا پته نه لګېده چې څنګه لاړ شهید شو پلار نه. او هغه سره هم کافرو دغه چل کړی و چې دا پوځ یې پرې کړی و، مسلې ورسره کړی و. وی زه رالم ما ته څادر لرکو. وی صحابه ومنې کړم چې نه ګورې پام کوه څادر دې لر نه کړي. وی بیا مې لرکو. وی بیا منې کړم. وی نبي علیہ السلام راته کتل خو هغه منې نه کړم نو څادر بې اوچت کوم یې کتله. وی ما ته وی مه خفه کېږه زما دې قسم چې ما ته اوس هم ستا پلار ښکاري چې فرشتې پې د پاسه وزرې خورئ او د نور نه یې بچ کړي. د الله رسوله چې مدینې منورې ته رالو نو مې چې زما پلار باندې قرض دی او لږې غوندې کجوري زما په باغ کې لږې غوندې. نو ته دا مهرباني وکړه دا قرضداري دله راغواړمه نو ته م راشه. نو هغه لږې کجوري دي بس هغه پې تقسیم کړه، که د یو ورسېدی او که د دوه ورسېدی. خو چې ته ولاړې نو دا قرضداري به ما سره معافي وکړي، زما د پلار دا قرض به ما ته معاف کړي، او که ته نه نو نه معاف کوي راته. وی حضور پاک مبارک راته وفرمایل چې زه لاړ شه او د باغ کجورې دې راغونډې کو. د کجورو مختلف قسمونه هر قسم جدا جدا کېده. وی زه لاړم هغه کجورې مې وشو کولې او هر قسم مې داسې څو جدا جدا کېښودې او قرضدارو ته مې چې راشه. وی هغې وی چې ته دا موږ له راکې. موږ وی چې وی چې دا خو د یو قسم نه کېږي، زمونږ خو بلا قرض دی ستا په پلار، دا خو د یو کس په نیمه نه چې د هغې نه معمولي شی دی. تاسو کې وی بس تاسو کېنئ دا به درله درکړم. وی دې کې نبي علیہ السلام مبارک راغی. وی چې د قرضدارو نبي علیہ السلام ولیدو نو ما ته را غوسه شو. په خولې خو یې غږ نه شو کولی خو سترګې راته برندې کړې چې تا مونږ پسې نبي علیہ السلام راوستلی. بس خو مونږ شیم نه معاف کوو قرض او د نبي علیہ السلام په مخ کې مونږ غږ هم نه شو کولی. حضور پاک مبارک ډېر هوښیار و یک پوه شو. وی ما ته وی چې دا قرضداري کېنوه دوی له قرض خلاصون. وی راغې نبي علیہ السلام مبارک او چې کوم پکې لوی ټوپ کې و هغې نه یو چکر ولګو او د برکت دعا یې پکې وکړه. وی ما ته وی چې پیمانه راوړه چې دوی ته ناپ شروع او قرضدارو ته وی راځئ هلکه ستاسو نه قجوري کېږي زما چې دومره منه کېږي. حالانکې په موقع چې ټولې راغونډې کړې نو ډله یې نه جوړېږي، دومره منه مې کېږي. وی بس شروع شو د هغه غټ ټوپ کینې هغه ته خپل حق پوره کړه ته ځه. بس وی زه خو پوه شوم. وی بل ته هغه کې دی خورا ستا څومره شی دی زما چې دومره پیسې کېږي څومره قجورې پکې دا درکړم چې دومره پکې راکړه هغه یې پوره کړم. چې څومره قرضدار یو د هغې ټولو قرض خلاص شو او چې کوم ډیري ته نبي علیہ السلام ناستو وی هغه نورو له خو ګوتې م ورنه وړې خو چې کوم ډیري ته ناست وي هغې ته چې ما کتل نو یو کجوره هم پکې کمه نه وه. دا د حضور پاک مبارک معجزه او د هغه د شهادت برکت دی. ګورې ټول ډیري سالم شو خو چې کم ته حضور پاک مبارک ناست وي مې کتل قسم دی وي یو کجوره هم پکې کمه نه وه او زما د پلار ټول قرض رب العالمین خلاص کړ. شهادت کې ډېر لوی برکت او ډېر خیر. دا د صحابه کرامو هغه شهادتونه دي. یو بل شهادت یو صحابي مونته دی شهادت خو نه زخمی شو قتاده ابن نعمان د ده بهادري وګوره کنه. نبی علیہ السلام مبارک باندې کوم وخت کافر راګڼ شو غزارونه شروع کړل
نو یو کافر غزار کو په نبی علیہ السلام او دی ور مخکې شو چې بچ شي، دا سترګې ولګېده او سترګه چې ولګېده نو بوقه بار راووت. که دې نه وي مخکې شوي نو نبي اسلام به لګېدلی، هغه په مخ لګېده، ده ور مخکې کړي، مخ یې داسې کو، سترګې ولګېده او بوقه ترې راووته. چې نبي هم یې سترګې ته وکتل نو د حضور پاک مبارک د سترګو نه ورسره اوښکې وبهېدې، ولې دم کړه. دې ورته وایي د الله رسوله دعا وکړه د الله نه چې زما سترګه واپس الله جوړه کړي. اوس بات بوقه راوتله، دا ګاټې بار پروت دی پرې مخ. ورته وی قتاده که صبر کې الله به جنت درکړي. وی نه زما ښځې سره ډېره مینه ده او د هغه هغې ما سره ډېره مینه ده، نو هسې نه چې زما د بدرنګ شکل ته مې دا ښځه وګوري، دا نه چې ته نفرت ونه کړي، نو صبر به مو کومه، خو ما له دا سترګې څه چل وکړه چې دعا وکړه چې ما سترګه خدای پاک جوړه کړي. نبي علیه السلام مبارک پې خرامخ کا، لاس مبارک ولا په سترګه کېښود، واپس یې وردن نه کړه، او چې لاس یې پراخ کړ وی الله دې جوړ کړه او الله دې نورم ډولې کړه، الله دې جوړ کړه الله دې نورم ډولې کړه. خو چې لاس مبارک یې پراخ کړ، هغه قتاده ابن نعمان رضی الله عنه فرمایي وی قسم په خدای که ما ته دا محسوس کېده چې زما سترګه لګېدلې ده یا خوب شوې ده. هغې نه خشته ښکلې نظر پې لګېده او نه وینه شته او نه زخم شته او نه درد شته او نو محسوس مې نه کړه چې زما سترګه خوب شوې. دا صحابه کرامو هغه بهادري ده چې د احد په جنګ کې هغوی څه کړي دي، خو د الله د رضا دپاره. یو ډېر لوی غټ منافق و، عثمان د هغه نوم دی، هر هغې هم جنګ او داسې بهادرۍ سره جنګېږي چې د دنیا کافر یې مردار کړل. دیکې ګورې کافر هم ډېر مړه دي. نو یو سړی وله راغی، عثمان تا خو نن ډېره لویه فایده ورسوله او ستا خو د دنیا کافر مړه کړل او الله پاک دې ستا دا جنګ او ستا دا جهاد قبول کړي، تا نه د الله او رسول خوشحاله شي. دی وی څه دی ووی؟ وی دعا مې درته وکړه که نه؟ وی نه زه خو د الله او د رسول دپاره جنګ نه کوم. د څه دپاره جنګ کې؟ وی دا خو مې قوم دی، نو قوم یوازې نه شم پرېښودی. ګوره اوس د ده نیت د الله د رسول دپاره نو. صحابي لاړ نبي علیه السلام ته، بل صحابي هغه نه بل، وی صاحب نن خو مونږ ته قزمان دونه فایده راکړه چې دونه فایده مونږ ته چا نه راکړې. وی چا؟ وی هغه مخامخ نه دی. وی ولې؟ وی د دنیا کافر یې مردار کړل، دوه مخې دي توره ورسره ده، یو خوا بل خوا یو د کافرو میانځ کې ورنوځي. وی دغه مخامخ وی هو من اهل النار، دا دوزخي دی. ګوره نبي دا پته نه و چې دا خبره یې کړې ده، هغه بل چاته وی دوزخي دی. دا سړی وی چې دا صاحب څنګه دوزخي دی؟ وی زما پړه کې لږ غوندې دغه پیدا شو، داسې شک غوندې، شک خو نه خو لږه وسوسه غوندې پیدا شوه چې دا دی خو مجاهد دی. علیه نبي اسلام فرمایي دا دوزخي دی. ګوره هغه د خولې نه بل چاته خبره وتې ده چې قوم دپاره جنګ و. وی ورپسې شم چې ورګه معلومات یې کوم چې دا څنګه دوزخي دی. وی بیا توره راواغېسته او د تورې هغه چې کوم موټی دی لاس کې هغې په ځمکه کېښود او د هغې هغه دار هغه اوسپنې د خپلې سینې ته مخامخ کړه او په هغه تورې ځان ورغورځو، ځان یې مردار کړه. خودکشي یې وکړه. نو خودکشي ډېره لویه ګناه ده، الله دې مسلمان وساتي. بس سړی وایي بس زه خودکشي کوم او ځان مړ کوم، دا ډېر لوی جرم دی، ډېر لوی جرم دی. خو لا اوس خو دا بل قسمه خودکشۍ شروع دي، ځان هم مړ کړه او بل مسلمان هم مړ کړه. خو به خدای دې به وایي د جنت ته ځم. خودکشي چې دې وکړه، خودکشي او ځان دې مړ کړه، په ژوند تنګ او ځان دې مړ کړه او خودکشي دې وکړه. نبي علیه السلام مبارک فرمایي دومره ګناه کېږي لکه اویا مړي چې کړي. دا ډېر لوی جرم دی. ګوره ځان ولې وژنې؟ الله عبادت کوو که نه؟ او بیا داسې چې ځان هم وژل او بل مسلمان، دا خو بیا ډېر لوی جرم دی. دا خو لږ جرم نه دی، دا خو ډېر لوی جرم. نو ځان یې مړ کړه. هغه صحابي وایي چې راغی نبي علیه السلام لا ودرېد، وی د الله رسول زما د قسم په خدای چې د الله رښتونی پیغمبر یې. ولې؟ وی هغه چې تا وی دوزخي دی، وی زما له کې لږه وسوسه پیدا شو چې دی مجاهد د جهاد کې او نبي اسلام چې دوزخي دی. وی هغه صاحب زخمي شو نو خودکشي یې وکړه او ځان یې مړ کړه. نبی علیہ السلام حکم وکړ صحابي ته وی ادرېږه او دغه ځای کې اعلان وکړه چې جنت ته به هغه سړي دي چې کوم کامل او پوره مسلمان دی. ان الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. کله الله د یو فاجر سړي په لاس باندې د دین خدمت کوي. د دین خدمت واغې خو سړی د الله او د رسول د رضا دپاره نه جنګېده، د قوم او د غنیمت دپاره جنګېده. وګوره
کم خلک چې د الله لپاره جنګېدل هغوی له الله څومره مقام ورکوي. کوم سړی چې مړ شو په دا میدان کې خو د الله لپاره نو هغه څومره خدای پاک ذلیله دی. خپله نبي علیه السلام یې صحابو ته ښیي چې دا سړی جهنمي دی. بهر کې زما وروڼو یو انصاري ښځه ده، الله اکبر، چې پته ورته ولګېده چا ورته وی چې پلار دې مړ شو په دا جنګ کې. انا لله و انا الیه راجعون. نبی علیہ السلام څنګه دی؟ وی هغه جوړ دی، ټیک دی، را روانه د مدینې منورې خو دا ښځې رامنډې وی ځکه پروپیګانډا وشو چې بلا صحابه شهیدان شو. بل سړی مخې ولغې بیبي خاوند دې مړ شو، شهید شو. انا لله و انا الیه راجعون. الحمدلله. دا راته ووایه نبی علیہ السلام څنګه دی؟ وی هغه ښه دی. چې لږه مخکې راله یو بل سړی ورمنډه کړې، ورته بیبي پلار دې شهید شو، خاوند دې شهید شو، ورور دې شهید شو. وی الحمدلله انا لله و انا الیه راجعون. دا راته ووایه چې د نبي علیہ السلام څه حال دی؟ وی ټیک دی. چې لږه مخکې راله یو بل سړی ورمنډه کړې، بیبي خبرې؟ وی ولې؟ وی پلار دې، خاوند دې، رور دې، زوی دې، څلور واړه شهیدان شو. وی الحمدلله انا لله و انا الیه راجعون. نبی علیہ السلام څنګه دی؟ وی هغه ټیک دی. چې راله وی ما ته نبی علیہ السلام ښایه. صحابه وی راشه پلار دی. وی دا پرېږده وی نبی علیہ السلام راته ښایه. پیغمبر علیہ السلام مبارک لی بوتله چې وی کتل وی جړل. وی زما د قسم پالې چې ته مې روغ سالم ولیدې، زړه مې باغ شو لکه چې ما ته څه تکلیف نه، خوشحاله شو. دا محبت و جي د ښځو، د سړو، د مسلمانانو. د چا په وینا او د چا په مشوره او د چا په ملګرتیا کې سر قرباني کول او زوی قرباني کول او ځان قرباني کول ډېر. میدان چوکټ ګټه چوکړه په احد کې مسلمان. ولې؟ چې بیا مسلمانان را یو ځای شو نو بیا جنګ شروع شو. شهادتونه خو مسلمان ته ورسېدل، بیا جنګ شروع شو. چې جنګ شروع شو کافر یې په مخه کړل، وتښتېدل. چې دا وتښتېدل نبي علیہ السلام مبارک مړي ښخ کړل. صحابه ډېر زخمیان دي پکې او یا کسان شهیدان دي پکې. نو قبرونه کنستل ګران و. نو نبي علیہ السلام وفرمایل وی دوه کسان او درې کسان به یو قبر کې ښخوو او په دې خپلو وینو کې او په دې خپلو جامو کې به یې ښخوم. او که د زیاتي صادر چا سره راوړی نو چې د چا دا جامې لګي کمزوري په هغې به زیاتي صادر ور واچوي. نو چې چا ته به تپوس به یې کوو وی چې چا ته قرآن زیات یاد هغه راته ښایه. وی صاحب ده ته قرآن زیات یاد دی. اب لحد کې قبلې ته مخکې ښوده او بل به ورپسې ښوده. دو درې کسان یې ښخ کړل. حمزه رضی الله عنه هغه خپلې جامې لګي کمزورې وې، وی څادر راوړه چې پرې واچو. څادر یې پرې اچو نو لنډو، نو چې سر ته به یې راښکه نو خپې به یې ښکاره کېدې، او چې خپو ته به یې راښکه سر به یې ښکاره کېده. حالانکې خور وله دوه څادرې راوړی وې، یو اوږد و یو لنډی و. نبي علیہ السلام مبارک ته وکتل یو بل شهید و هغه باندې څادر نو. وی دې دوو کې یو هغې له ورکې. وی صاحب یو اوږد دی بل لنډی دی. وی قرآندازي پکې وکړې. چې قرآندازي پکې وکړه هغه اوږد د هغه بل صحابي ورسېد، لنډی دته پاتې شو. چې سر به یې پټ او خپې ښکاره کېده، چې خپې پټۍ سر ښکاره کېده. وی سر وله پټ کې پخپو وله بروده واچوې. نو حمزه رضی الله عنه سید الشهدا په داسې کفن کې ښخ دی، پخپو یې بروده او سرګړی پروت. چې فارغ شوه دفن نه، صحابه هم ستړي وو. چا پراپیګنډه وکړه وی صاحب کافر خو بیا را روان دي. وی څنګه؟ وی ابو سفیان فیصله کړې ده چې داسې کار دي مسلمانان به د خپلو مړو په ښخولو کې وي، راځئ چې پرې ورشو چې بس ختم یې کړو. نبي علیہ السلام فورا اعلان وکړو وی شته چې څوک ما سره په دې زخمي حالت کې ملګري شي ورپسې مونږ وځو. وی صاحب تابعدار. بیا صحابه راوړی شو د هغه زخمونو د پاسه او د نبي علیہ السلام سره شو او یو علاقه راغی پورې ورپسې نبي علیہ السلام لاړ. خو چې ابو سفیان پوه شو چې دا خو راپسې هغوی بیا را روان دي، لاړل سره د ملګرو مکې ته وتښتېدل. ګټه څه ته وایي وروڼو؟ ګټه دې ته وایي چې څوک میدان وګټي، او چې څوک د میدان نه وتښتېدل دې ته بیلات وایي. ګټه دې ته نه وایي چې چا مړي ډېر وکړل، د چا نه مړي ډېر وشو ګنې دا بیلات دی، دا ګټه نه ده. ګټه دې ته وایي چې میدان چوګټه. میدان چوګټ مسلمان وتښتېد د میدان نه څوک؟ د مکې کافر. نو ښکاره خبره چې فتحه د مسلمان ده او نقصان د کافر دی. البته دومره ده چې د مسلمان د کافر دوچن، کافر یو چن دی او مسلمان د هغه دوچن شهیدان شو. ځکه دا یو ډېر لوی د افسوس جهاد په تاریخ کې یادېږي.
او نبی علیہ السلام د دې غر ډیر صفت کوي احد جبل یحبنا ونحبه احد داسې غر دی چې د موږ سره مینه زموږ د سره مینه ده او د قیامت پر ورځ به دا غر الله راوالي د جنت په دروازه کې به خخی او نبی علیہ السلام فرمایي چې که څوک احد ته لاړی د دې میوه وخوری د دې بوټې وچوپی که بل شینی نو دا ازغیدار بوټې راوالی په خوله کې کېدی وي چوپی نو اوس هم چې حاجیان صاحبان لا زور ته د احد کې هغې کې دا واړه واړه بوټي د ازغي والا دا غنې والا دا نری پاڼې والا هم دا راوالی په دا خوله کې وچوپی د نبي علیہ السلام مبارک حدیث دی مونږ ته د دې جهاد نه یو ډېر لوی سبق میلو شو یو سبق خو دې دا میلو شو چې ګوره هغه د غونډۍ صحابو لږ غوندې د پیغمبر علیه السلام مبارک د حکم خلاف ورزي وکړه چې هغې ورته مخ وځی او دوی راکوز شو غام خو دغه دی نه جوړ شو که حالانکې د هغې غریبانانو اجتهادي غلطي وه قصدن د نبی علیه السلام د حکم خلاف نه دی کړی دا هغوی دا سوچ و چې ګنې مونږ ته د جنگ دوران کې دا ویلي چې جنگ تر څو جاري وي نو دلته به یې هغه هغوی ذهن کې رادل حالانکې د پیغمبر علیه السلام مبارک وینا دا وه چې بالکل تر زما د وینا پورې به نه راکوزېږي لږ هغوی هغه خپل سوچ کې خطا شو قصدن د حضور پاک مبارک د حکم خلاف ورزي نه راکړی سوچ کې لږ خطا شو د هغې څومره نقصان شو او یا صحابه شهیدان شو د حضور پاک مبارک غاښ پکې مات شو او مخ مبارک زخمي شو نن سبا مونږ وایو مونږ په تاوان کې روان یو کافر د لاسه مونږ غزار کو دا کو دا کو مونږ څونه غلطی کوو هغې لږه غلطي وکړه څونه تاوان یې وموند د الله پکې بل حکمت سو نبی علیه السلام یې قصدن زخمي کوو ولې څوک دا ونه وي چې دا خدای دی ګورې خدای نه زخمي کېږي الله نه زخمي کېږي الله ته څوک نقصان نشي رسولی او ما سوا د الله نه نبی علیه السلام مبارک خو لوی شخصیت دی د ټولو پیغمبرانو د ټولو رسولانو د ټولو امام دی بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر یو د الله نه مرتبه کمه ده د مخلوق د ټولو سردار لیکن الله خی چې ډېر لوی شان مې ورکړی دی هسې نه سبا وروسته څوک عبادت شروع نه کړي څوک ورته خدای ونه وایي لږ غوندې د احد په دې جنگ کې معمولي غوندې تکلیف ورته رسوم چې دا څوک ونه وایي چې نظام الله دی نه بنده دی ګورې د الله بنده کامل بنده بل فایده څه بل پکې دا یو حکمت غټ چې دا به د ډېرو خلکو نه وروستو مړي به کېږي شهیدان به جوړېږي نو که دا صحابه نه وي شهیدان شوي نو موږ ته به تسلي د کوم ځای نه میلاوېده دا دل تسلي شوه چې لکه د مادار ور د جنګ کې شهید شو د حضرت حمزه نه زیات نیازبین خو نه دی که زما پلار مړ شو د حضرت جابر د پلار نه زیات نیازبین خو نه دی که زه زخمي شم د حضور پاک مبارک نه زیات نیازبین خو نه نو دا به د وروستو شهداو دپاره او د وروستو خلکو دپاره یو عبرت یو تسلي به شي او بل غټه فایده څه ده دا الله ښایي چې جنګ کې کله ګټه ده یو کله د بل الحرب سجالو کله د یو ګټه کله د بل ګټه نو که وروستو مسلمان نه به کله مړي کېږي کله به د بل نه مړي کوي نو که دې زمانه کې یا بله زمانه کې د مسلمان نه مړي زیات وشو دی به دا نه و چې ګنې زه الله نه یم خوښه مسلمان نه خلق مړه شو زامن مړه شو قوم مړ شو دا به نه وایي چې زه جوړ د الله نه یم خوښه او دا کافر یې خوښ دي نه هغه د احد قصه به ځان ته را مخکې کړي چې ولې صحابه کرام شهیدان شو نبي علیه السلام مبارک غاښ مات شو دا خدای نو خوښ څه دا پکې بل حکمت الله دا د دې دپاره او یې غټ حکمت پکې بل سو قرآن حکیم کې الله فرمایي لیحق الله الحق او بل دا چې الله حق ښکاره کي او منافق جدا کی پته ولګېده چې دغه 300 منافقین وکړه چې کوم د لارې نه واپس شو الله منافق او مسلمان جدا کړ او بل لیتخذ منکم الشهداء چې الله تعالی پکې بعضې کسان د شهادت مرتبې ته مرسوي کنه شهداو له ډېره لویه مرتبه ده نو چې کم از کم د شهداو په صف کې د پیغمبر صاحب ملګري خو ودرېږي که نه دا پکې یو بل حکمت ورونو غټ څیز لوی څیز چې هغه ظاهري کم تاوان په حقیقت کې نو هغه د دغې لږو صحابو هغه خپل سوچ کې خطایي و چې نبي علیه السلام مبارک مخ خو دوی وښودېده هم په قصدن نه لږ سوچ کې خطایي راغله نو د دې وجې نه مو علما لیکي چې مونږ به الله د کافر په مقابله کې کامیابیږو چې مونږ د نبي علیه السلام او د الله په وینا پوره عمل وکړو که مونږ پوره عمل نه کوو کامیابي نشته انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین الله فرمایي که تا کې کامل ایمان راغی مضبوط درست یقین کلک ایمان پخته چې څه ته وایي نو انشاءالله چې ستا نه سپر طاقت بل نشته خو که ته ستا ښځه او ستا لور پتلون کې هم ګرځي سر هم کوله وي نیم بربنډ هم ګرځي نو
یقین ممونه که خدای پاک کامیابي درکړي. زمونږ په دې کافر چې دا لګیا دي په مونږ حملې کوي مونږ به لږ وګورو که نه چې مونږ د خپل ځان هم اصلاح وکړه که نه. د دوو کسو چې جګړه شي، زما د بچي او د بل د بچي جنګ شي، هوښیار سړی دا دی چې پردی بچی وي که خپل بچی وي؟ خپل وي، پردی نه وي. دا قمقل دی چې پردی وي. جنګ دې نور هم زیات کړه. خپل ووا چې سبا دی بیا زیاتې نه کوي. دی به ویرېږي چې ښه زما په دې جنګ خو زما د پلار خفه کېږي. نو مسلمان د الله خپل بنده دی، کافر پردی دی. دا ټول د الله بندګان دي، خو د مسلمان په نسبت هغه لږ غوندې اغیارو کې دی. نو دا خپل وي الله، او دی بیا هم نه ویښېږي. تاسو وینئ که نه په دې اخباراتو کې فلسطین ته نه ګورئ. فلسطین مونږ منو چې فلسطین سره ظلم کوي، اسرائیل ظلم کوي، ظالمان دي، یهودیان د مسلمان دشمن دي. لیکن نن هم د فلسطین ښځو د سر په سر لوپټه کې نه ښونه. نن هم د فلسطین جینکو پتلون بدل نه کړ، پرتګې وانه غوس پتلون کې ګرځي. عراق وګورئ ظلم کېږي په عراق کې، امریکا ظلم کوي، یهودیان ظلم کوي. بالکل مونږ منو انتهایی ظلم او زیاتې کېږي ورسره. الله د امریکا او یهود تس نس کړي. لیکن نن هم د عراق خلکو خپل حالت بدل نه کړ. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. ځان به ټیک کړه. نن هغوی پرده بیا خپله نه کړه. نن هغوی بیا د قبرونو طواف پرې نه ښوده. نن بیا د عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه د قبر نه دغې خلکو طواف پرې نه ښود. طواف به د بیت الله نه کې. د هغه خپل شان دی د عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه. لوی بزرګ تیر شوی دی، لوی شخصیت تیر شوی دی، لوی ولی الله را زمانې تیر شوی دی. لیکن تا ته شریعت دا نه و چې ته د هغه د قبر سجدې وکړو، د هغه د قبر نه طواف وکړه. دا جایز دی؟ نه. نن بیا هم هلته هغه بند نه دی. نو الله په دې نه خفه کېږي، الله سزا به نه ورکوي. په مسلمان الله خفه کېږي، خو مسلمان به خپل دا سزا خو هله ورکوي چې دې لږ خپه وښویده نو خپه ټیک که که نه. او ورونو یاد ساتئ، الله دې رحم وکړي. زموږ په پاکستان هم دا غم را روان دی. ولې مونږ خراب شو، خراب طرف ته روان یو. فحاشي عریانیت داسې په بل طرف روان دی. هلکانو جینکې بربنډې منډې وه، موبایل هلک سره او جینۍ سره یو بل سره پې خبرې اترې کول، فلمونه او سینماګانې او ډشونه او سیبه کیبلې ورشه وګورئ حالت کم طرف ته لاړ. نو الله به دا مسلمان نه رانیسي، ما به هم نیسي، تا به هم نیسي، ملا به هم نیسي، بل به هم نیسي. تم ورته نصیحت نه کې. یو لک قومو د بني اسرائیلو فرښتې ته حکم وکړ ورشه ځمکه پې واړوه. وی صاحب 15 زره ګناهګار دي، 40 زره خو پکې نیکان دي. وی په دې 40 زرو مخکې واړوه. دې 15 ته نصیحت نه کوي، کوچو سره بیا هغه لامده سودي که نه. دا یو حالت روان دی، بربنډتوب، عریانیت، د الله نه بغاوت، او نوم ورته د څه میلاویږي؟ د روشن خیالی، د روشن خیالي، د روښانه خیال. څه چې څوک کوي نو کوي به، او چې څوک د دین خبره کوي انتها پسند او دا دهشتګرد. دا بلو چې په پېښور کې دا څه وشو، چې تاسو ټول ناست چې دا انتهایی ظلم وشو که نه شو؟ څومره ظلم وشو، څومره انتهایی ظلم. سړی ویلی نه شي، محسوسولی سړی نه شي. دا دومره مسلمانان او دا دومره لوی خلک او دا محافظین، دا ولې دا دومره ظلم شروع دی؟ دا زیاتې ولې شروع دي؟ دا څوک کوي؟ مسلمان یې کوي، پیسو دپاره یې کوي، لالچ دپاره یې کوي. نو الله ګورې په چا ظلم نه کوي. د مسلمان حالت چې بدل شو نو الله بیا خپل انتقام اخلي. او هغې پورې اړي چې د مسلمان بیا خپل حالت ټیک کړی دی نو الله یې زموږ حالت ټیک. دعا وکړئ چې الله زموږ حالت ټیک. الله مو ټول مسلمان د دنیا په ګوټ ګوټ کې څومره دی الله دې په دین باندې آباد کړي. الله دې زموږ غیرت واپس کړي. الله دې موږ د بې حیایۍ نه، د بربنډتوب نه، د بې غیرتۍ نه، د ذلت نه په امن کې وساتي. دعا وکړئ. نن یهود انخطې دي په مختلفو طریقو لوبې کوي. نو الله ذوالجلال دې د یهودیانو تبعی نصیب کړي. دا ډېر د مسلمان دشمن دی، د نبي علیه السلام د زمانې نه را روان دشمن دی. الله دې هلاک کړي. او څومره کافر دي لاول ورته هدایت دعا کوو. الله دې ټول مسلمانان کړي. او که اسلام یې په قسمت کې نه، په خپل قهر دی الله تباه او برباد کړي. د هغې ایجنټانو نه دې موږ الله په خیر خلاص کړي. یا الله چې څومره مجاهدین په مخ د ځمکه دي الله تعالی د ټولو اتفاق نصیب کړي، ته کامیابي نصیبه کړي. څومره مخالفین دي د اسلام دشمنان دي ته هلاک او تباه کړي. بعضې ملګري بیماران دي، مریضان دي. اوس هم یو ورور په دې لار کې سرفراز لاله ماته ولاړ وی چېره دعا راته وکړې. نو الله دې ټول مریضان جوړ کړي، ادم الله جوړ کړي. یو بل ملګری دی هغه هم زموږ د جمع ملګری دی،
څه مقصد دې دعا ورته وکړي چې الله تعالی هغه مقصد پوره کړي. څومره ملګري چې وفات شوي دي الله دې مغفرت نصیب کړي. چاته چې څه قسمه تکالیف دي، پریشانۍ دي، غمونه دي، چې الله د جمعې د دې مبارکې ورځ د برکت نه او د دې مبارک وخت د برکت نه الله زموږ د ټولو ملګرو پریشانۍ غمونه په خیر او په خوشحالو باندې بدل کړي. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى